چې څه کارې هغه برېبې د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته راغلاست وایمه. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د تهران په یو روغتون کې د چاودنو له امله چې وروسته په اور لګېدنه تبدیل شو 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تېره شپه ناوخته شاوخوا 8 بجې او 45 دقیقې د ایران په تهران ښار کې یو روغتون کې 2 چاودنې شوې دي چې وروسته ټول روغتون اور اخیستی ده. ایرانی چارواکي وایي چې په پیښه کې تر اوسه 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 19 کسان پکې مړه شوي او پاتې 15 نور ټپیان دي. د تهران چارواکي د علي اساسي مهر وایي چې په پیښه په غالب ګمان د اکسیجن د بالونو چاودنې له امله رامنځته شوې ده او په خبره اور اوس مړ شوی ده او دوی اوس هم د مړو ټپیانو په لټون کې بوخت دي. هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پر لاس کېږي پکې ښودل کېږي چې د دغه روغتون شاوخوا نورو ماڼیو ته هم د دغه اور لګېدنې لوګۍ پورته کېږي او په سیمه کې د امبولانسونو غږونه اورېدل کېږي. ایرانی چارواکي وایي چې د پیښې په هکله پلټنې کوي او کله چې بشپړ معلومات ترلاسه کړي له رسنیو سره به یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران لا هم د کرونو اوبه تر سخت برید لاندې راغلی ده چې ټول ایرانیان یې سخت وارخطا کړي دي او تر اوسه د کرونو له امله څه د پاسه 10,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. په دغه هیواد کې د کرونو اوبه مثبتې پیښې لا هم د زیاتېدو په حال کې دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.